ما شما را دوست می‌داریم. همه کارهایی که ما در این منطقه میکنیم برای شما هم است، برای آبادی شما هم است. د بدخشان اوسیدونکو د تاجکستان له ولسمشر څخه وغوښتل هغه څه ځواب ورکړ ولې باید افغان چارواکي وشرمیږي. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. د بدخشان اوسیدونکو د افغانستان د حکومت په شتون کې د تاجکستان له ولسمشر د مرستې غوښتنه وکړه. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان د بدخشان ولایت په درواز ولسوالۍ اړوند سیمه کې د امو سیند هغې غاړې ته د یو تفریحي پارک او څو نورو پراختیایي پروژو د پرانیستو لپاره راغلی و. ټولنیزو رسنیو کې یوه ویډیو خپره شوې چې د بدخشان د درواز ولسوالۍ اوسیدونکي چې د سیند یوې غاړې ته ولاړ دي په ناهیلۍ سره د تاجکستان ولسمشر ته چې د سیند بلې غاړې ته ولاړ دی وایي دوی د اوبو، برېښنا، سړک، ښوونځیو او مخابراتي شبکو نشتوالي له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي. د درواز خلکو ویلي د افغان حکومت له لوري ورسره تر اوسه هېڅ یوه کړي ژمنه نه ده عملي شوې او نه هم د دوی ستونزې حل شوې. دوی د تاجکستان له ولسمشره وغوښتل چې د دوی سره مرسته وکړي. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان د لاوډ سپیکر له لارې دې خلکو ته وویل د درواز اوسیدونکو دې غوښتنو ته به د دولتونو ترمنځ د همکارۍ له لارې کار وشي. د تاجکستان ولسمشر وایي دعا کوي چې افغانستان کې سوله راشي، امنیت راشي او کار وشي. دوی وایي هغه کارونه چې دې سیمه کې چې ورته راغلی دی شوي دي یوازې د تاجکستان نه بلکې د افغانانو په ګټه او واک کې به هم وي. په هر حال دغه ویډیو اوس ټولنیزو رسنیو کې لاس په لاس کیږي او بېلابېلې تبصرې پرې شوې. خلک وایي چې واقعا خواشینونکې ده چې د خپل حکومت په شتون کې د له حکومته دومره خلک ناهیلي شي او دومره دې مجبور شي چې د بل هېواد له ولسمشره خیرات وغواړي. دوی وایي که افغان حکومت او افغان مشران لږ هم وجدان ولري نن باید سخت ورته خجالت شي او شرم وکړي. په هر حال تاسو د دغې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه مې راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لویه بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.